د طالبانو زبردست اقدام او د جمهوریت پیلوټ اتلولي کندهار کې څنګه عام خلک له سیلاب څخه وژغورل. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د څو ورځې راهیسې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونه راوتي او د همدې سیلابونو په لړ کې د کندهار میوند ولسوالۍ یو شمېر سیمو کې عام خلک پکې ګیر شوي دي. نو کله چې طالبان خبر شول د جمهوریت څخه پاتې هوایي ځواکونو ته امر وکړ چې عاجل سیمې ته ورشي او اوبو کې پاتې بند کسان وژغوري. دا چې د جمهوریت پیلوټان پخوا هم د سر په بیه همداسې د ژغورنې عملیات ترسره کړي وو، نو بیا هم سیمې ته لاړل او یو شمېر کسان یې د اوبو له منځه خوندي ځای ته انتقال کړ. یو شمېر هیوادوال وایي طالبان باید اوس درک کړي وي چې په یوازې ځان نه کیږي، نو باید د پیلوټانو په ګډون د جمهوریت نظامي کادرونو څخه کار واخلي. خبریال عبدالحق عمري لیکلي یو طالب لیکلي و چې پخوا به د الوتکو خلک وژل او نن د سیلاب اخیستو ژوند ژغوري. وایي زما ځواب دا و دا د جمهوریت د 20 کالو لاسته راوړنه ده. قاري صاحب دومره دروغ نه دي په کار. همدا هلیکوپټرې وې چې تیرو کلونو کې په کندهار او مشرقي ولایتونو کې د سیلابونو پر مهال د زرګونو افغانانو ژوند یې وژغورلو. هغه یو متل دی تورې د لالا وهي مړې د عبدالله وهي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.